وعلیکم بادشاہ سلامت. وعلیکم سلام. کینئ بادشاہ سلامت. منګه دا فیصله راول چې منګ له دا انصاف وکړه. دا سړی وایي ته زما ښځه یې، دا سړی وایي ته زما ښځه یې. او بالکل دا زما ښځه یې. نه هسې غول مه خوره، دا زما ښځه ده. دا زما ښځه ده. بادشاه سلامت انصاف وکړه منګ له چې دا د چا ښځه کېږي. ستاسو فیصله ماته میلاو شوه. وزیره ورشه په منډه ملا راوله. فیصلو ده په دې ساعت کې ملا راولم بادشاه سلامت. فورا ورشه. ډېره مولوي صاحب دې او راوستو. مولوي صاحب مې راول بادشاه سلامت. وسو دا ښځه ستا د دې خدای قابل نه ده. ستا د دې خدای قابل نه ده. ته هغه خوا دا ښځه دې خوا راوړه. ښځه دې خوا راوړئ. پاڅئ ماما پاڅئ. ترور راوړه دې خوا. وروړه بادشاه سلامت څه ضروري خبره کوي. جي بادشاه سلامت فیصله واوروئ. مولوي صاحب په دې ښځې باندې ماله نکاح وتړه. بادشاه سلامت دا تاسو ته قبوله ده؟ دا ماته قبوله ده. بادشاه سلامت دا تاسو ته قبوله ده؟ دا ماته قبوله ده. بادشاه سلامت دا تاسو ته قبوله ده؟ دا ماته قبوله ده. بادشاه سلامت جاړې ولې شیخ خو دې د هغو دواړو نه قبضه کړه. جاړم دا جاړم به دې که نه او چې سبا زه نه یم که نه او نو داسې انصافي فیصلې به تاسو له بیا څوک کوي؟ ولې مسلمانه ولې لیونی شوی؟ تا بې واده وکړه که نه نو ما یې واده وکړو نو ما ستا د ښې دپاره واده تعالی کوو. نو څه مسله ده تا؟ بس دا تندی مې لګېدل دی او چې په کور نه ننوځم دا ځغب دي نه مړه. او که نه ښځه مې او کور ته نه پرېږدي. بس د دې خبرې حل راوباسه که نه. ها یو حل دی راسره مشره. دلته خو یو پیر راغلی ډېر رسېدلی سړی دی او بو به دې زه موله او هلته به له څه خاوره د می که واوره د می د له مسلمانه او ښځه به دې خپله چې سر له به دي. ته فکر څه لکه خو ته په ما خو مه رانقله که نه. نو زه چې زه بس کوه شابه الله لکه پیر خو دلته نسته. سلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم سلام. پیر صاحب ډېر غټ په ستونزه کې نښتي یو. څه ستونزه ده؟ پیر صاحب په دې سړي باندې ډېر زیات ته و یو 2 میاشتې مخکې. وایي ما له واده وکړئ ما له واده وکړئ ما له واده وکړئ. نو بیا خو چې له واده وکړو اوس یې کور ال نشته. ښځې پورتقی ولې کله یې په دې روزه باندې ولې کله یې په سترګه ولې کله یې په لوښي ولې کله یې په څپلو ولې. حالات ډېر زیات خراب دي. نو ما وایي ته دا ال وګوره چې دا به څنګه برابرېږي. ته د حال خو ډېر زیات خراب دی. دا خو د مشاهدې نه پته لګي. پیر صاحب نو دا به څنګه سمېږي د دا حال چې زندګي ښه تېره شي؟ دا به دی په منډه لاړ شي د خپل کور د مخې نه به واوره راوړي او زه بیا وګورم چک پې کړم او بس د ده حل به پکې راوځي. په منډه ورشه مشره د خپل کور د مخې نه واوره راوړه چې پیر صاحب د له حال وګوري چې زندګي دې برابر شي. زه چې فورا ځم او فورا ځه په منډه ځه په منډه ځه. مشره ډېر زر رالي کور خو لرې دی. پیر صاحب حالات راته بیانوه واوره وګوره. ولې پیر صاحب؟ های 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 مشره یو خبره ته کوم برداشت کولی شي جوخ کېنه. مشره مکمل دا ښځه دې د مرګ غرضي ده. نه مړه. او یو دم نیچ لاندې کمینه انسان ورته ښکارېږي او ډېر بې غیرته ورته ښکارېږي او ټوله ورځ درز دی غپ دی. بس اخري خبره دا ده که نه چې دا ښځه دې وجني مشره. بس ځان ترې نه ساته. نه مړه. پیر صاحب زه ته یو خبره کوم چې برداشت کولی شي که نه؟ برداشت کوم زه خو پیر یم وایه. داسې کار دی که نه چې دا کمینه انسان تی او دا بې غیرته او ته ښکارېږي دا واوره چې ده که نه دا ما ستا د کور د مخې نه راول ده. تقریبا در راځه. یس سر دا خو مجرم نه تقریبا راوتاو که نه دا مې په ډېر مشکل ونیو. د ده نن ماسخوتن په پاوباندې 8 بجې باندې پانسي ده. مشره وایه پړې دې تاخیري خواهش دی. سرجي او معاف مې کوي. دا نه کېږي بل وایه. سرجي بل درخواست خو دا دی که نه او چې دا یخته مې د دې ځای پورې اوږده شي که نه نو بیا مې پانسي کوي. دم نه کېږي بل وایه. نو چې دا نه کېږي نو زما په دې دی پانسي کوي. دم نه کېږي مسلمانه سم خواهش ووایه. نو دا څلورم درخواست دا درته کومه دا به لازمي قبلوئ. که د قبلولو وي نو قبول به یې کړو. د دې خپو د طرفه مې پانسي کوي. سټوډنټانو اوس دې تکنیک ته غوږ کېږئ چې
چې کله تاسو یو دشمن یا د چا سره تاسو جګړه او تاسو په دې طریقه باندې پسو کی نو ځان به د دې سچويشن نه څنګه خلاصوي جی وایا دا لاس په لدا سيرونی سي داسې به ورتاو کوي او لاندې د زمکې له بیرو بغوي دا څه د مړو مال دی بل به تا ته په نه پړمناري چې ته به را بغای مرګري لږ خیر خوراکه بابا معاف کا موږ ځان له پسې ټینشن کې وته خو بس خیر راکا مرګري لږ خیر راکه بابا ز کم کار د ناسي ماما آپ کا مرګري لږ خیر راکه پریدا سړیا بابا ز معاف کا سړیا ز په ټینشن کې رواني ماته وای خیر راکا ملګرو دلته یو بابا ته مې خیال له سوال کوي په دې بازار کې لګیا دي د سره لګي خبرې کو السلام علیکم بابا وعلیکم السلام ښه څه کوي سوال کوي خیر غواړي سوال کوم خیر غواړم ښه دا راته وایي چې په دې کې څه ګزاره کېږي چې دیاړي میاړي برابرېږي په دې کې خو ښکلې دیاړي به برابرېده 2.5 زره خو دا معاف کور والا چوټیاګان نه دي دا لږ کم وي پیر صاحب ډېره د کمال پر زه راته ښکارېږي ډېر رسېدلی شی راته ښکارېږي داسې یو څو نصیحتونه راته وکړه چې په زندګۍ کې په کار راشي په کار راځي کرګونه خبرې راته وکړه نو تاسو ته یو درې خبرې کومه دا به په زندګۍ کې د سره نه کوئ ډېره ښه ده جي یو به د کور والا په مرضۍ واده نه کوئ صحیح ده جي یو به په خپله مرضۍ واده نه کوئ او درېیم چې ده که نه د سره به واده نه کوئ زه دا خاطې برابروم که نه چې چاته 5 روپۍ که نه نو دا خونه نیوه راکاږه دلته راوله چې نه درکوي نو زه پوه شه هغه پوه شه بیا راکاږه مې بلکل دلته یې رارسوه صحیح ده صحیح ده بلکل ښه ملګري ما دا خبره کوله که نه ما وایي چې ستاسو د دوکان ته څوک راشي د دنیا به دا سامان وخوري که نه بیا ورسره په جیب کې 1 روپۍ نه وي نو تاسو څه چل کوئ د هغه نه خو موږ چمبړه کوزو بیا یې بره دې برګو ته تړو نو بیا ګورئ چې ته تړئ مې که نه